څه پکې لیکل شوي مې؟ زه څه پوهیږم، په روسي ژبه لیکل شوي. واوره ګلزار، همدا اوس یوه کنیزه چې په روسي ژبه پوهیږي دلته یې راوله. سمه خبره مو وکړه، همدا اوس یې پیدا کوم. مخکې مې ستاسو په اړه اورېدلي وو، خو نن قسمت یاري وکړه چې تاسو سره ووینم. مېرمنې، زه مخکې له دې چې ماڼۍ ته راشم ته مې پېژندې. په سفارت کې تل مېرمنې ستا د ښایست او د کالیو په اړه خبرې کوي. هر ځلې په هر ځای کې ستا په اړه خبرې کوي. رښتیا وایې؟ ښه نو ووایه څه وایي؟ زه حیرانه شوم. وایي هر څه چې واغوندي تاسو سره ښه ښکاري. رښتیا څنګه مو ویښتان او غاړکۍ جوړوئ مېرمنې؟ همدا خبرې کولې. آغلې سنان، ګمان کوم چې د تاتیانا دا ځای ډېر خوښ شوی. تل د دې ښار په اړه د سلطان سره خبرې کوي. زه ډېره ښه پوهېږم چې همدا شیبه له سلطان سره د څه په اړه خبرې کوي. ډېر ساعت خواته ګوري. زما له مېلمستیانه دومره زر موړ شوې. نه پوهېږم ولې داسې ګمان کوي چې نن هر څه ته پورې اړه لري. خو اوس که لاړ شم نو ډېره به ښه وي. آغلې، شپه مو په خیر. شپه مو په خیر. زما سلطان، څو شېبې مخکې مې درته وویل که ستاسو اجازه وي نن به زه لږ څه وخته ووځم. مېرمنې، شپه مو په خیر. کله چې زه دلته راتلم باور مې نه کوه چې سلطان به زموږ په راتلو دلته دومره خوشحالېږي او داسې ښه راغلاست به وایي. خو موږ سره د داسې چلند له امله یې په رښتیا چې زه ډېر حیران شوم. ډېر یو ښه انسان دی. کله چې مې ورسره وپېژندل ګمان مې نه کوه چې ماته به لاس راکړي، خو برعکس کار وشو. ما سره یې لاس راکړه او ښه چلند یې وکړ. خو که زه د هغوی په ځای وای له خلکو سره مې داسې چلند نه کوه. تاسو ته ښه اشتیا غواړم. آغلې سنان، لکه چې ما تېروتنه وکړه. دا خو کفتره ده. په خدای چې کفتره ده. زه ولې داسې فکر کوم چې ته د دې ښار نه یې؟ ته یوه ډېره عجیبه جله یې. ته څوک یې؟ ومه ویل چې هېڅ تمیم په یاد نه دی. ولې دومره شلی ښه؟ سلطانه څومره ځواني. سلطانه څومره ډېر معلومات لري. او کاشکې مجبوره نه وای چې له دې ځایه بیرته لاړه شم. شیشکه ښځه هر څه له ځان نه یو حد لري. بیا سلطان ته وګوره، لږ تر لږه یو ځلې هم نه ورته وایي چې مېرمنې څه خبره ده بس ده. ولې دومره ستاینه کوي؟ لکه چې په ماڼۍ کې انجونې کمې وې چې یوه شیشکه یې له یې باندې راوسته. سنان جانې یوه شېبه ارامه اوسه. ته ولې دومره اندېښنه کوې؟ سلطانه تاسو څه وخت دلته راغلی؟ ما پرېږده، دا وایه ته ولې دلته راغلې؟ ولې دننه نه یې؟ هېڅ
غوښتل مې لږ تازه هوا واخلم. سنان سلطانه کله ما نه اورې له تا نه هیله کوم له هغې ښځې نه لرې اوس له هیله کومې کوم ښځې نه؟ ګرانه هماغه ښځه نو تا ته یې نه ښیم. د څه لپاره؟ ډېر ناز کوي، ډېر ځان تا ته نږدې ښیي. یعنې په رښتیا ووایم نشم کولی چې دومره وزغمم سلطانه، په خدای نشم زغملی. دې ته ګوره، اوهو نه پوهېږم چې هغه ځان ته څه فکر کوي. هر څوک باید خپل په حد پوه شي. ډېره عجیبه ده، بیخي دې منلو وړ نه ده. سنان فکر کوم ته بخیلي کوي. وبښئ زه پوه نه شوم. ای ځوانه راشه چې فال دې وګورم. اوس یې نه غواړم، کوم بل وخت به یې وګورې. تا هغه ښځه پیژنې؟ څنګه په تا باندې غوږ وکړه؟ نه پوهېږي، هغه دا کارونه کوي چې ځان ته کسان جذب کړي. خیرت خدای د پاچا لورې، ولې دې پوښتنه وکړه؟ هیڅ، همداسې مې وویل. هسې نوم زما ایسه چې ودې پیژنې ما ته څه توپیر کوي؟ اوف، که ته اوسې اوسه، ما ته خوب راغلی. زه ډېره ستړی شوی یم، زه ځم کور ته. ته دې په نوم نه پوهېږې، بې اوازه څنګه کور ته به لاړه شې ها؟ ته اندېښنه مه کوه، کور زما په یاد دی. رښتیا وایې، کوم سړی چې په ګټه وي بیا دې ښه په یاد وي. د خوړو په خوند ښه پوهېږې، د هر څه په اړه ډېر ښه معلومات لري، خو کله چې د نوم پوښتنه درنه کوم بیا وایي چې نه پوهېږم. دا د خدای کار دی، زه څه کولی شم؟ مخې ته دې ګوره چې ونه لوېږې. زه پوهېږم څنګه لاړه شم، ته اندېښنه مه کوه. د پاچا لورې، ښه نو راغلې؟ هو راغلم مېرمنې. مېرمن سادیه په روسي ژبه بلده ده. دا ووینه چې په روسي ژبه لیکل شوې ده که نه؟ هو مېرمنې. ښه ده، نو راته ویل وله چې څه لیکل شوي. زما پان ته زما لپاره بخیلي کوي سنان. څوک؟ ودې ویل زه بخیلي کوم؟ نه نو سلطانه، تاسو هرومرو تېروتنه کوي. زه ولې باید له تاسو سره بخیلي وکړم؟ په کوم حق؟ د څه لپاره؟ ځکه تاسو تل خپل په زړه کار کوئ، زما په قصه کې نه یاست. هو بلکل، خو ستا په اړه خبرې کوم. زموږ په منځ کې هېڅ هم نشته، خو ته ولې په هغې نجلۍ باندې په غوسه یې؟ زما د غوسه کېدو بخیلي نشي کېدلی سلطانه. تاسو نه وینئ چې هغه ښځه هېڅ ادب نه لري. د همدې لپاره مې هېڅ خوښه نه شوه. زه خبر نه وم چې ته به ادب دومره جدي ونیسې سنان. که چیرې موږ له یوې خوا نه د قانوني اړخه وګورو نو هو البته نو تا خو بخیلي یو کوچنی او بې ارزښته شی بوله. همداسې دې ویلي و که نه سنان؟ هو بلکل مې همداسې ویلي وو، خو بیا هم همداسې فکر کوم. یعنې چې دا معنی چې بخیلي کوي؟ امکان نه لري، نه یې منم. څنګه مې چې وویل تاسو همداسې فکر کوئ سلطانه. ښه ده، دا چې وایي داسې ده، همداسې به ښه وینو. سلطانه زما ساړه کېږي، په اجازه مو زه غواړم دننه لاړه شم. تخته کفترې، تخته. زر که ووایه جلۍ په دې کې څه لیکل شوي دي؟ مېرمنې، زه په روسي ژبه خبرې کولی شم، خو په لیک او لوست یې نه پوهېږم، ځکه په ما یې درس نه دی لوستلی. ما هیڅ پوښتنه ترې ونه کړه چې په لیکل او لوستل پوهېږي او که نه. ونه شو، زه باید یو بله لاره پیدا کړم. تا په کوم جرأت زه په غېږ کې ونیولم؟ توبه، فکر کوې چې ته زما ډېره خوښېږې ها؟ که زه نه وم اوس به وخته مړه شوې وې. ته داسې فکر کوي؟ زما مړینه د خدای په لاس کې ده، پوه شوې؟ پوهېږم، خو ته هم باید ډېر پام وکړې. دویم ځل دی چې ژوند دې ژغورم. ته نه، خدای ما ژغوري، پوه شوې؟ توبه، نه پوهېږم چې د کوم کار جزا راکوې خدایه. یعنې چې کوم ملګری دې وینې ها نامکه؟ زه ستا هغه ملګري ښه پېژنم. ریانې، زما ګاډۍ چمتو که. د شپې په دې وخت کې مېرمنې؟
اوهو په همدې وخت کې نامک پاشا ته نه پوهېږې چې څومره درپسې خفه شوې وم یوازې ستا د لیدو لپاره ما خپل ټول کسان ستا څېړلو ته ولېږل خو کله داسې کېږي جسم دې دلته او روح دې هغه ځای نه چې راغلی یې د یو هلته چا راتلو ته په تمه یم ګمان مې کوه چې وبه یې نشي زغملی او را به شي خو ښکاري چې ما تېروتنه کړې وه ډېره یوه لویه تېروتنه د سبا ورځې کار پیلېدو لپاره ډېر زیات حیران یم هیله مند یم چې وشم کولی تاسو ته قناعت درکړم زما سلطان انشاءالله چې وبشي ځکه ځینې نور کارونه هم دي چې باید ترسره یې کړم او بله دا چې نورو کارونو لپاره باید چمتووالی نن ونیسم شپه مې له سلطان سره ډېرې کیسې وکړې و مې خندل داسې سړی مې په ښایسته او داسې اخلاق نه و لیدلی هیڅ کله به یې ونه ویني زه مې خپله د سلطان په اړه په هر څه پوهېږم څه شوي ولې داسې وایې ما یوازې هغه څه وویل چې په رښتیا یو سړی باید ولري که داسې سړی د یو ښځې په څنګ کې وي نو هېڅکله به ښځه په بل چا مینه کوم څه نشي چې ته وایې زه ډېره ښه پوهېږم هره ښځه دا هیله لري چې د سلطان په څېر یو سړی تر څنګ اوسي زما په نظر ما ډېر څه وویل نه نه دي دې ویلي سلطان تل ستا خواته ګوري اخر دوی راغلل ولې مخکې دا فکر زما ذهن ته رانغی ښاغلی خیرالدین هم په روسي ژبه پوهیږي همداسې د میرمنې بالکل سبا به لومړی کار همدا وي چې دا لیک ښاغلي خیرالدین ته یوسم او راته ویل بلي ګلزار په دې لیک کې هرومرو کوم راز شته که نه ولې داسې پټ کړی وای میرمنې تاسو په حق یې هرومرو همداسې ده هله راځه زه خوشحاله یم هی خلکو راویښ شئ وایم نو وایم ټول دې واورئ هله راځه ټول مه ویښه وزر کوه راویښ شئ پرېږدئ چې واورئ چې مینه در سره لرم ارامه اوسه دا دی کور ته ورسه داسې ښکاره چې بدلون دې کړی خو په دې پوهېږم چې ته هم راپسې خفه شوی یې شوی یې که نه البته چې در پسې خفه شوی یم ډېر خفه شوی یم ډېر ښکلی بوی لرې زه د اور بوی احساسوم پادشاه ته یې هم احساسوې اور لګېدله شوې ده مرسته وکړئ ژر کوئ مرسته وکړئ اور لګېدله شوې اسما باور وکړه د نوم په څېر مې ډاډه وم چې ستا ټولې خبرې دروغ دي نامک پاشا له کالیو د لوګي بوی ځي رښتیا وایې موسی پرون شپه یوه اور لګېدنه رامنځته شوه خو شکر چې بېرته مې مړه کړه
او لګېدنه رښتینې وه او یا که کوم چا که رښتیا ووایم نو تقریبا دواړه یې وو. میرمنې دا پیغام ستاسو لپاره دی. ژوندۍ اوسې ریحانې، کولی شي چې لاړه شي. مېرمنې په لویدیځ کې دې ته اورلګیت وایي. که بل ځل ما غوښتل چې کوم څه ته اور ورته کوي نو دا به در سره مرسته وکړي. نامې پاشا. ښه موسی، نن یوه څومره ارامه ورځ ده که نه؟ د ښاغلي خالد په نشتون کې ارامه ورځ لرو. رښتیا وایي. هیله مند یم چې لاړ شي او بېرته رانشي. زم هم داسې. ورځ په خیر ځای راغه. ورځ مو په خیر ښاغلی خالده، خو تاسو دې غونډې ته نه یې بلل شوي. داسې څنګه کیدای شي که کومه تېروتنه شوي؟ پام وکړئ، اعلی حضرت سلطان محمود تشریف راوړي. زما سلطانه، تېروتنه نه ده شوې. ووایه پاشا، په مورا کې وضعیت څنګه دی؟ د رومیانو پاڅون په پوره توګه نه دی ختم شوی زما سلطانه، خو زموږ اتل پوځیان د سر په بیه جنګېږي. د خسرو پاچا نه خبر راغلی چې د وسلو غوښتنه یې کړې ده زما سلطانه. ډېر ښه. هر څه ته چې اړتیا لري زر یې ورته چمتو کوي او ویلېږئ. امرم په ځای کېږي زما سلطانه. نامک پاشا، د خاین فتح په اړه کوم معلومات شته او که نه؟ هرې خواته یې لټوو زما سلطانه، خو لا تروسه ترې کوم خبر نشته. ښه راته غوږ شئ. په ښار کې خبر خپور کړئ، له ځانه سره زر یوسئ. هر څوک چې هغه خاین ژوندی یا مړی پیدا کړي او ماته یې راولي، یوه ستره ډالۍ به ترلاسه کړي. زوی جانه مېلمه زموږ په سترګو کې ځای لري، په دې پوه شې. خو اوس لږ څه ښه شوی، وخت یې راغلی دی چې ملک ته ورشو او خبرې وکړو. کلم نه، موږ چې پیدا کړې په ګولۍ لګېدلی وې. چا چې زه ویشتلی له خپلوانو نه مې دی. ډېر خطرناک انسان دی او لویه بلا ده. که چېرته خبر شي چې ژوندی یم نو ژوندی به مې پرې نه ږدي. ښه ده که نه؟ که چېرې د ملک په ګوتو ورشي نو سزا به یې ورکړي. د هغه نیول ستونزمن دي. تاسو نه پوهېږئ چې هغه څومره ظالم انسان دی. زه د څو پیسو لپاره په دې حالت راورسولم. لږ څه مې لاس بند و مې ویل چې بله میاشت به پیسې درکم، خو زما خبره یې ونه منله. خدای دې لاسونه ورته مات کړي. اوس چې د کلي ملک ته ورشم او خبر شي چې ژوندی یم نو هرومرو به ماته جزا راکړي. ښه ده، خو داسې خو نه کېږي چې چاته کوم څه ونه وایو. زه په تاسو باندې بوج شوی یم. اوس نو زه ځم. نه د ده موخه دا نه وه. زخمی یې په دې حالت کې مخکې له دې چې له کلي نه ووځي بېهوشه کېږي. ځان واچوه او ارام وکړه. موږ هېچ چاته هم څه نه وایو. کله چې ښه شي هره پرېکړه چې کوې وکړه. همداسې نه ده سړیه؟ همداسې ده، هو همداسې ده. ظاهره، مهرباني وکړئ سلطانه. له شهزادګۍ صالح نه کوم خبر راغلی او که نه؟ نه زما سلطانه، تر اوسه کوم خبر نشته. توبه توبه، څنګه امکان لري؟ زره یې ترې ناته خبر ورکړئ، پوښتنه وکړئ چې صالح په خیر رسېدلی او که نه. امر مو په ځای کېږي سلطانه. څومره ښه ده، درس نشته، سنان هم نشته، هیڅ قانون هم نشته. زوی جانه، زه ځم چې دا کالي ومینځم، ته کور ته پام کوه.
ستړی مه شې. ژوندی اوسې. لږ په ورو، ولې دومره دوړې کوي؟ حسینه مې ستونی درد کوي، داسې نه چې بد نه بدتره شي. وبخه چې درته زحمت کیږي، لږ اوبه خو راته راوله. اله له ځایه دې پورته شه. بیا څه خبره دا ده؟ چې دلته پاتې کېږې داسې غلی نشئ کېناستی. وروسته له دې باید تم کار وکړې. زه کار وکړم؟ زه باید څه کار وکړم؟ کوم کارونه چې مونږ یې کوو جلی، خواړه پخول، هر څه چې وي باید ته مونږ سره کار وکړې. خو ومې ویل چې پورته شه. سمه ده ګرانه، کومې. کار کول نو څه سختي لري؟ هله راځه. باید همدې ځایونو کې وایه خو نه لیدل کیږي. لږ نورم شاته شه، شاته شه. توبه توبه، تر اوسه نه پوهېږي چې څه شی چېرته وي او اوس شودې لوشې. خپل کار دې کوه، ولې دومره خبرې کوي؟ توبه، دا دې پیدا مې که. ته یې کولی شې، کولی شې. د مانای نازولې شهزادګۍ وګوره څه کارونه کوي. له دې نه چې جزایي اوسه ښه ده. تا څه کوې؟ ما همدا اوس دا ځای پاک کړو. خیر، زما هېڅ پام نه و. خیر دی، یو وار یې بیا جارو کړ. اوهو، پاکې جارو کې ښه. واښه یوې خواته او خاورې بلې خواته. د غوا دواړه یو ځای نه خوښېږي. هغه هم تا غوندې احساس لري د پاچا لورې. هله نو بریالی اوسې د خدای په امان. او مصیبته. میرمن ښوونکې، څه خبر ده؟ رنګ دې ولې داسې الوتی لکه چې اوس هم د سفر په خیال کې؟ رښتیا ته فامیلي سلطنت سفرو ته هیڅ عادت نه لرې. داسې ښکاري چې تر اوسه یې تاثیرات پاتې دي. هو میرمنې، هغه فضا له سلطان سره ډېره خوندوره وه. کاشکې چې تاسو هم وای او خوند مو اخیستی وای. ښه، ډېر ښه. ښه شو چې له هغې فضا نه ځمکې ته راغلې. هر څه نه یې اخرې ورځې دي. عجیبه ده، تاسو له دې بې ځایه خبرونو نه ستړي کېږئ؟ نه، برعکس، اوس مې نوی پیل کړی. یو چې خلاص شي بیا بل کار یې پیلیږي. دا د قسمت کار ته ګوره. دا لوښې مې هیر شوي ول، دا مو ومینځه. سمه ده؟ په دې کور کې دومره لوښي له کومه شو؟ لکه چې د ګاونډیانو لوښي دې م راوړل. څه دروغ درته ووایم، هوښیاره جلی یې. آفرین دې، ته څنګه پوه شوې؟ ثواب لري، هله ثواب لري. اوس د ثواب لپاره دا کار وکړه. بس ده نو. ته پوهېږې چې ستا په مخ کې څوک درېدلی ده؟ له چا سره چې ته خبرې کوي، یعنې زه صالحه د سلطان محمود د دې ځای د پاچا لور یم. ته پوه شوې که نه؟ کله چې فشار در باندې راشي زر د سلطان لور شوې. ها، ما ته ګوره د پاچا لورې، زه اوس ښار ته تلونکی یم. ماښام چې بیرته راغلم باید ټول لوښي دې مینځلي وي، پوه شوې؟ که نه نو ماښام ته به په دې کلي کې ځای ونه لرې. په معنی کې هم جزایي، دلته هم جزایي. دا څه ډول ظلم دی؟ میرمنې، دا کار د خیر علامه نه ده. زه ډېر زیات په اندېښنې کېږم میرمنې. ښاغلی خالده، لومړی باید آرامه اوسېدل زده کړې، که نه نو هر څه به سرچپه شي او تباه به شو. ووایه، کومې خبرې په اندېښنه کړی؟
سلطان په ما شکمن شوی دی. اوس په جلسو کې ماته اجازه نه راکوي. مېرمنې ستاسو لپاره په اندېښنې کېږم. ورو ورو موږ په سر ټکي بدل شوي یو. موږ هغه سر ټکی د فتا په وژلو له منځه وړی ښاغلی خالده. هر څومره چې غواړي څېړنې دې وکړي هېڅ کومې پایلې ته نه رسیږي. البته که ته په دې وارخطایۍ ځان په ګیر کې ورنه کړي. خو مېرمنې زموږ باورم زموږ د موخې په څیر دی. اندېښنه مه کوه. په نږدې وختو کې به هر څه سم شي. یوازې لږ څه باید صبر ولرو. هر څوک د ناتوانۍ یو ټکی لري. وبه ګورو مېرمن اسما چې زه ستا د ناتوانۍ ټکی څه وخت پیدا کوم. واک شئ خلکو، بیا ونه وایئ چې نه مو اورېدلې. زموږ د سلطان فرمان دی. د حکومت یو پخوانی سرلښکر د فتا په نوم زموږ حکومت ته خیانت کړی دی. نو څوک چې په ځای پوه شي او ویې وایي او څوک چې مړی یا ژوندی پیدا کړي د حکومت لخوا ورته انعام ورکول کېږي. بیا د آرام وخت پای ته ورسېده. مهرباني وکړئ مېرمنې. خیرالدین آغا، مهرباني وکړئ کوم امر مننه درلوده؟ ښاغلی خیرالدین، له تاسو نه یوه کوچنۍ هیله لرم. له تاسو نه یې اورم. ما ته یو لیک رالیږلی دی خو په روسي ژبه لیکل شوی. دا لیک ما ته ډېر با ارزښته دی. که دا راته ولولئ او ژباړه یې راته ولیکئ ډېره به خوشحاله شم. البته مېرمنې، زه ستاسو هیله امر ګڼم، خو زه ډېره زیاته بیړه لرم. سلطان راته په تمه دی، باید چې لاړ شم. که خوښه دې وي نو ما سره به وي. همدا چې وخت مې پیدا کړ ته وبه ژباړم او بیا به یې تاسو ته دروړم. سمه ده، خو دا باید یو راز پاتې شي. پام کوه چې له دې خبرې نه هېڅوک هم خبر نشي. پوه شوئ؟ پوه شوم مېرمنې، تاسو اندېښنه مه کوئ. اوس نو ستاسو په اجازه باید لاړ شم. سفیر دمترا، سلطانه ډیره موده کېږي چې تاسو مې نه یې لیدلې. سلطانه زه یو ځل ماڼۍ ته راغلی وم خو ستاسو لیدنه زما په قسمت کې نه وه سلطانه. فکر کوم زموږ ښوونکي سره دې په سفارت کې پېژندلي، همداسې نه ده؟ نه سلطانه. هو البته ډېر د سنان له پلار سره پېژنم. د سنان پلار ښاغلی پترونا زموږ کاتب دی. البته د هغه له لور سره پیژندل زما په برخه شوه. څنګه چې پوهیږئ دوی په سفارت کې ماشومانو ته درس ورکوه. ماشومان تر اوسه ورپسې خفه کیږي، خو موږ ویاړو چې زموږ سنان په ماڼۍ کې ستاسو خدمت کوي. ښه نو ښاغلی ساریکیانه، اوس به نوې وسله وازمایو. مهرباني وکړئ. فکر کوم کوم کار مې چې درته سپارلی و هغه کار نه تښتې. هېواد دې سنن تا ته اوس ډېره اړتیا لري، خو بیا هم زما خبره هېره نه کړې. په دې هیله چې خپل کار سم ترسره کړې. په تمه یم. اړتیا نشته چې دا خبره راته څو ځلې ووایې ښاغلی سفیره. زه مهمې پیښې ته په تمه یم. له هغې نه ډېر هېڅ نشم کولی. پوه شوې؟ مېرمن سنان ډېر ښه، ډېر ښه. اوه لږ خو وخانده. نمک پاشا مونږ وینې پوه شوې. دا څو ورځې نه لیدل کېږي ځوانه، ته چېرته یې؟ هېڅ پوښتنه مه کوه عمره، لږ بوخت شوی وم. ته خو پوه شوې که نه چې په ما څه ورځې راغلی. خیرات خو به وي، څه شوي دي؟ والله چې حیران شوم. سمه ده وایم یې درته. خیر که شرویت یې خپله ووایه. 2 ورځې مخکې ځنګل ته تللی وم له یوې جلۍ سره چې د غلو په دام کې لیدلې وه. مخامخ شوم. او بیا نو څه وشول؟ څه به شوي وای، لاس په کار شوم، ټول مې له منځه ویې وړل. جلۍ هم بېهوشه شوه. بیا ما کور ته راوستله،
خو د نازولې لور د خپلو ښوونه زه پښیمانه کړم دا چې کورنۍ پیدا کړم او ځان ورنه مژغورم نورې څه نه غواړم ته دې حالت ته وګوره ښه راته ووایه چې هغه نجلۍ ښکلې ده ښایست خو یې ډېر زیات دی عمره خو په خپلې غوسې کې سیال نه لري پوهېږم ښه والی هم لري خو هڅه کوي ځان بده ښکاره کړي زه وروره لاړې ډوب شوې ته مو له لاسه ورکړې د څه شي لاسه ورکول ته څه وایې داسې ښکاري چې تا هغه نجلۍ باندې زړه بایللی دی له څېرې نه یې داسې ښکاري بچیه نه څه وایې څه چې الله پاک په قسمت کې لیکي هماغه کیږي بل هېڅ هم نه کیږي عمره سرتېرو زما خبرې ښه په غور سره واورئ ګمان کوم سلطان کومه نوې وسله ازمایي له بهر نه یې کوم انجینر هم راوړی یعنې چې داسې ده ها راتلونکي کې به زموږ واره مو رسېږي البته چې راځي نوې وسله نوي پوځیان د نوو سرتېرو په معنا ده زر باید لاس په کار شو که نه نو موږ پسې به د ژړا لپاره هم څوک پاتې نه شي مه کوئ ملګرو دا حالت چې په جنګ کې لرو بسنه نه کوي هر څه چې وي هغه وسله یې موږ ته راوړې ده دا نو څه معنا لري کښېنه ځوانه دوی سره جنجال مه کوه کښېنه ګوره اتله بې ځایه خبرې دې پرېږده نوې وسله د نوو سرتېرو په معنا ده هلکه ته د چا پلوي کوې ها زه د حق پلوي کوم البته دا خبره هغه څوک کوي چې تختینه او جګړې کې برخه اخیستې ده هغه څوک چې د ځان په بیه جنګېدلي دي هغوی پوهېدی شي موږ دې وسلو ته اړتیا لرو دا چې مخالفت وکړو کومې پایلې ته نه رسېږو هلکه ته لا ډېر کوچنی یې نه پوهېږې چې دا خبره زموږ په تاوان ده په کوم څه چې نه پوهېږې نو لاس وهنه مه کوه موږ د نوې وسلې ازمویل نه منو اړتیا نشته چې دومره خوشحالي وکړې هغه سلطان دی ګرانې پوهېږم زه هم دې لپاره خوشحاله شوم دا کار دې د ستایلو وړ دی سارې کنه دا وسله مې خوښه شوه دا اخلو خو یو بدلون باید پکې راشي امر وکړئ زما سلطانه کله چې ډز پې کېږي سرعت یې ډېرېږي زما په اندلګې باید وزن ډېر وي دا ستونزه به هواره شي او په کنه حقه یاستئ زما سلطانه په دې به هم کار وکړو ښه ده سبا به د ازمایل لپاره یو ځای وټاکو کې به نو او یو ځای به په دې اړه خبرې وکړو په دواړو سترګو سلطانه ظاهره څه خبره ده کومه اړینه مسله ده که څه سرتېرو خبر راوړی صالح سلطان خبره دې مه بنده ووایه صالحې باندې څه شوي د هغې په ګاډۍ برید شوی ده سلطانه ګاډۍ چلوونکي او ټول سرتېري وژل شوي او صالحه په هغې خو کوم څه نه دی شوي د هغې نه معلومات نه لرم سلطانه صالحه ورکه ده سلطانه کېدای شي هغې برمته کړي وي بس دی نو د مانای زندان د دې ځای ازادي نه ښه دی په خدای زما کالي چیرته دي موسی ظاهره دا جسدونه ټول کړئ کوم کلی چې څلورو خواو ته دي کور په کورې ولټوئ ماڼۍ ته خبر ورکړئ که کوم معلومات مو ترلاسه کړم ازل خبر کړئ امر مو په ځای کېږي سلطانه زما سلطانه موږ هم ځنګل لټوو کېدای شي کومه نښه یې پیدا کړو خدایه ته ماته صبر راکړې زه څه وکړم مېرمنې هیله کوم ارامه اوسه کوم نور معلومات شته او که نه زما لور چا تښتولې ده ولې تښتولې ده په دې اړه تر اوسه پوره معلومات نشته خدایه که زما په لور کوم څه شوي وي زما لور ته کوم تاوان نه وي رسولی خدایه مېرمنې هیله کوم اوس غلط فکرونه مه کوئ خپله هیله مو له لاسه مه ورکوئ زه ډاډه یم چې صالحه راومنه پیدا ښوونکي ته وروستی څوک یې چې دا خبرې باید وکړي باید ووایم چې د دې حاصل لامل ته یې ته په کوم حق دې ته تسلیت ورکوې ما ډېره هڅه وکړه چې
د سلطان معنی شم تر څو صالحه ونه لګي خو دا کار مې ونه شوی کړی. که په صالحې کوم څه وشول که نه یوازینۍ علت ته زما میرمنې اوس د دعا کولو وخت دی. حالا ټول خپلو کارونو ته لاړ شئ. میرمن آشوب لږ په ځان پام کوئ. نامکا زما سلطانه دا شال د صالحې دی. یعنې په سمه لاره روان یو زما سلطانه. ته رښتیا وایې لټولو ته یې دوام ورکوه. هرومرو ادامه ورکوو زما سلطانه. د جارچي خبرې دې واورېدې؟ د فتا په نوم کوم کس لټوي؟ هو وامې ولیدلې خو له کله نه مې چاودېدلې د ډېرو ته په اندېښنې یم ښتې. یعنې که دا سړی چې دننه کوټه کې دی که هغه فتا خیر زما ګناه ده. باید ستا خبرې مې منلې وای او پرېښی مې و چې لاړ اوس شي. یې ورته وایم څه وکړم نو ووایم چې موږ خبر نه وو ګمان مو کوه چې ته کوم لاره وایې. اوس ورته وایو چې نه پوهېدو. اوف نه دلته ډېره موده نشم پاتې کېدی. فکر نه کوم چې کوم څوک راشي. ښه ده نو خپله ځم په دې هیله چې د معنی لاره پیدا کړم. زما سلطانه هغې خواته خو مو وکتل. دا کار مو کومه ګټه نه لري. راځئ چې بیرته ماڼۍ ته لاړ شو. که کومه خبره شي نو هرومرو ماڼۍ ته خبر را رسیږي. څه وکړو دا ژوند دی نو د یو چا د ژوندي پاتې کېدو لپاره ځینې کسان باید مړه شي. وکشه زوی یوه شیبه صبر وکړه یوه شیبه. ووایه کاکا قدیره وایي چې کومه جلۍ ورکه شوې ده. ستا هغه میلمنه چېرته ده؟ کوم کار یې کړی دی کاکا؟ نه زوی جانه هغه څوک ده؟ هغه څوک ده ارومرو یې کومه ګډوډي کړې پوه شوم. نه زوی جانه ته یوه شیبه صبر وکړه. هغه کېدی شي چې د سلطان لور دا څنګه امکان لري؟ ودې ویل چې د سلطان لور؟ ځکه چې د سلطان لور ورکه شوې ده. ټول سرتېري شاوخوا لټوي. زه درغلم ستاسو ور مې وټکوه خو چا راته دروازه خلاصه نه کړه. د پاچا لورې چېرته یې؟ ویې ویل زه د سلطان لورې ما ورباندې ملنډې وهلې. ته زما قسمت ته وګوره. زر کوم ما ته ځان د ښکاره کړه چې زړه مې ارامه شي. دلته هم نشته. اوف دا لاره نو ولې دومره لرې شوه ها؟
زما سلطانه ټول ځایونه لټفو او هرې خواته مو خبر خپور کړی دی او ټولو ولسوالانو ته مو خبر رسولی دی. بس دی نو ځان او وجدان دې دومره مناره مه کوه ګناه لري. کیدای شي چې میرمن هوښیار رښتیا ووایي که زه نه وای راغلی بیا به داسې هېڅ کوم کار نه وای شوی. ته څه ډول خبرې کوې؟ داسې خبرې مه کوه. ته به وایې چې میرمن هوښیار نه پېژنې. هغه له تا سره ستونزه لري. ستا د خفګان لپاره همدا چې وخت پیدا کړي خبرې کوي. ته غواړې هغه خوشحاله کړې. نو څه وکړم؟ یوه پېغله نجلۍ ورکه ده. څوک پوهېږي چې هغه به په کوم حالت کې وي؟ یعنې که زه نه وای راغلی دا کارونه نه کېده. دا کار مه کوه. هوښیار غواړي ته وغولوي. دغې کار همدا شیطانت دی. په خپله ژبې ساحر شیندي. ما پرون هوښیاره ولیده چې ستا له کوټې نه ووتله. څوک څه پوهېږي چې هغه څه پلان لري؟ ودې ولې دلته راغلې وه؟ راغلې وه. کله چې راغلم ومې لیده چې هر څه په خپل ځای کې وو نو تا ته مې څه ونه ویل. لیک نشته. لیک یې اخیستی. دا وضعیت ته ګوره. دا ځنګله ته ګوره دا څه حال دي. په لاره خو روانه یم خو دا چې چېرته روانه یم معلومه نه ده. بالاخره یو سړی مې پیدا کړ. ورځ په خیر ورورې غوښتل مې یو څه پوښتنه وکړم. کېږي ووایي چې له دې ځای نه ترمانی څومره لاره ده؟ ته شهزادګۍ صالحه نه یې؟ خدایه شکر یو چا خو زه وپېژندم. بلکل زه خپله یم. خدای زما د مرستې لپاره رالیږلی. زه ورکه شویم یو څو ساعته کېږي چې د ماڼۍ لاره لټوم. که نو داسې ده مېرمنې زه تاسو ماڼۍ ته رسوم. هېڅ اندېښنه مه کوه. خدای دې تاسو ته خیر درکړي. فکر مې وکړه چې ماڼۍ ته نشم تللی. بختوره یې له سم کس سره مخامخ شوي. په بنده چې فشار راشي وایي چې خضر ځان ورته ورسوي. داسې چې د همدا شیبه باید حرکت وکړو. شاید سلطان ستاسو په اړه ډېر اندېښمن اوسي. پرته له شکه هم داسې ده. زه او د اس ستاسو په خدمت کې یو. هغه ښه به دا وي چې زه بېرته کلي ته لاړه شم. هلته زموږ یو شناسا و اوس مې په یاد شو. زه هغه ته ورځم. ته زما د ژغورنې وسیله یې. هېڅ ځای ته نشې تللی. ارام اوسه.